تاسو به خبر یې چې طالبانو د ټولو نیوز 3 کارکونکو نیولې دي. لدې سره د طالبانو په زندانونو کې د خبريالانو شمیر اتو ته ورسېدل. د وړاندې 15 خبريالان طالبان نیولي او بنديان دي وسه پورې. اوس د ټولو نیوز 3 همکاران چې معمولا د سیاسي برخې همکاران دي د نیولې دي او دا خلک دي چې هر ورځ تاوده موضوعات بحث کوي، خبرونه وړاندې کوي. که څه هم لدی وړاندې یو څو خبرې شوې وي چې په افغانستان کې نسبی د بیان ازادي موجوده ده. خیر هغه مسایل به نه ګیلې کوو نه په هغې باندې خبرې کوو، ښایي ځینې مجبوریتونه به د یو چا او هغه مجبوریتونو ته په کتو نو خبره دا ده چې هغه مسله پرېږدو، ځکه پرېږدو چې حقیقت هغه نه دی. ټوله دنیا ټول افغانستان ټول د افغانستان خلک پرې پوهېږي چې حقیقت دا نه دی، ځکه په افغانستان کې د بیان ازادي زندۍ شوې ده. په 1993 کال را په دې خوا تر ټولو ډېرې پیښې چې طالبان چې خبريالانو ته د خبريالانو په وړاندې ایجاد شوې دي، رسنۍ تر فشار لاندې نیول شوې دي، دا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دی او بیا په اوسنۍ واکمنۍ کې دي. تاسو په تازه د طالبانو د مخابراتو وزارت یو خبر هم لوستی چې پاغي کې د طالبانو د مخابراتو وزیر اترا ادارې ته ویلي دي چې نوري فایبر باید د خلکو په کورونو قطع شي. هغه څوک چې کورونو کې نوري فایبر لري باید دا په پریش. په نوري نړۍ کې خلک کوشش کوي چې لاسرسي زیات کی انټرنیټ ته، رسنیو ته، د ټولیزو اړیکو وسایلو ته، ولی طالبان کوشش کوي چې دا لاسرسي کم کړي، ځکه دوی نه غواړي چې خلک پوه شي، دوی نه غواړي چې خلک د خلکو سر خلاص شي، په خبره باندې پوه شي، پوښتنه وکړي او لنړۍ سره وصل شي. نو کله چې دومره فشار او جبر موجود وي نو تاسو فکر کوئ آیا خبريال به بچ پاتې شي؟ نه، هیڅ کله بچ نشي پاتې کېدی. از په دې پیغام هغه دوستانو چې ویلو چې نسبی ازادي موجوده ده، چې ویلو خامخا اوس ډیر زیات پښیمانه په دې پوهیږي چې هیڅ ډول ازادي نشته ده، هیڅ ډول د بیان ازادي ترجمنتوب نشته ده. طالبان په دې باور نه لري. نو اوس به درس اخستي. ولی مهمه خبره دا ده چې دغه 3 خبري اعلان ده تنکي ځوانان دي، باسواده ځوانان دي، فعال ځوانان دي، په وطن باندې زړه درد کوي، د وطن د خبراوي لپاره کار کوي، د دوی زنداني کېدل، د دوی اشکنجه کول، د دوی نیول، دا هم د بیان پر ازادي گزار دی او هم په عین حال کې د نورو رسنوالو ډارول دي. طالبان کوشش کوي چې د خلکو ډار کړي. نو 15 خبريالان له پخوا زندانیان دي، 3 دا اوس زنداني کړل او تاسو به هیڅ بیلګه او ساره په دغه سیمه کې ونه ګوري چې دغه ډول فشار او جبر دی موجود وي. طبیعي ده چې په ایران کې هم دا فشار موجود دی، خو په ایران کې هم دومره فشار نه دی لکه په افغانستان کې چې طالبانو پر رسنیو کوم فشار ایجاد کړی دی.